د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل هم د ظالمانه شمیرو په نامه جاری کړي خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي چې تیر کال 2023م کې به 10 ماشومان هر ورځ د جنسي تیرو نښه ګرځیدل خو د سګنی کال د لومړو شپږو میاشتو شمیرې په ګوته کوي چې دا شمیره د ورځې 12 پیښو ته رسیدلې. तो समझना हर एक बड़े को कि किस तरह बच्चों के هر مور پلار ته د پوه پکار ده چې ماشومان سره د کور کې ښه چلند وساتل شي. که د مور پلار خپل د ماشوم سره ملګرتیا وي نو ماشوم په اسانه هر څه ویلی شي او ماشومانو ته د پوه ورکړی شي چې د نامعلومو خلکو نه هیڅ قسمه چیزونه وانخلی شي او نه د دوی هغه سره چرته تلل پکار دي. ریپورت کې ویلي شوی چې د تیر کال 2023م پرتله د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې ښیي چې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو په پیښو کې 19% اضافه راغلی ده. په ریپورت کې ویلي شوی چې د سګنی کال په لومړو شپږو میاشتو کې 802 ماشومان تختول شوي او د دې ترڅنګ 243 ماشومان جنکۍ او 298 تنکي هلکان د جنسي تیرو نښه ګرځول شوي دي. د ماشومانو د حقوقو فعالین وایي چې دا شمیرې د ماشومانو خلاف د جنسي تیرو تختونو وجنو او کمومرې د ودونو په اړه سنگین صورتحال په ګوته کوي. د ساحل په دې ریپورت کې ویلي شوی چې په دې موده کې 19 تنکي هلکان او 14 جنکۍ د جنسي تیرو وروستو وجل شوي دي. عوام چې کوم دي یا د عوامو چې کوم رجحان دی نو سوال دی داغي نو هغه دا دی چې آیا دا کم خلک چې دا عمل کوي نو د دې په شا باندې وجوهات څه دي نو هغه باندې کار کولو ضرورت دی. آیا دا یو بیماری ده؟ آیا دا نفسیاتي مسله ده؟ آیا د معاشي مسله ده؟ یا مثال په طور نور سره د وجوهات دي پاګې باندې د ریسرچ ډېر زیات ضرورت دی که حکومت کې که یونیورسټي دی که سیول سوسایټي ادارې کې. د ښځو او ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیمونو سسټینیبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن او سنټر فار ریسرچ ډیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن د اگست د میاشتې په جاری کړي ریپورت کې ویلي چې په دې میاشت کې ګرد هیواد کې 114 ښځې تختول شوي چې د جولای د میاشتې د 133 پیښو په نسبت زیاتې دي. ریپورت زیاتوي چې د ښځو د تختونو په 114 پیښو کې تر ټولو زیاتې 80 پیښې یوازې د پنجاب صوبې نه ریپورت شوي. د غیر دولتي تنظیمونو په دې ریپورت کې په ښځو د جسماني تشدد یادونه هم شوي او ویلي چې په ټول هیواد کې په ښځو د بدني تشدد 80 پیښې رامنځته شوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.